بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د صرف سافت صرافي او خدمات پولي د ډیټابیس د ټریننګ او زده کړې دوهمه ویډیو. البته ډیټابیس په دري ژبه یا په فارسي ژبه دی، خو ټریننګ یې موږ تاسو په پښتو ژبه کوو. د دې پښتو ورژن هم شته. د دې ژبه چې د هغه ډاینامیک ده، موږ به ترجمه شوې هغه فایل ورپورته کوو. انشاءالله الرحمن به تاسو ټول په پښتو باندې ویني دا هر څه. ښه، په تېر درسونو کې موږ د مشتریانو رجسټریشن وویلی، د هغوی بیلانسونه کتل، کاتې کتل، سټیټمنټ یې کتل، او دغه رقم د مشتري ته کاته جوړول، صرافیانو ته کاته جوړول، نمایندګیو ته کاته جوړول. او په دغه ترتیب باندې موږ تاسو رسیدګي و بردګي وویله، یا جمع بنام چې کېږدي، چاپ حساب کې پیسې اضافه کول یا کمول، تبادله مو وویل، نغده او حساب یا کاته دار سره. او یو مو هم کویک سرچ یا جستجو ویل نه، چې په ډېره اسانتیا سره موږ په هر ځای کې چې ولاړ یو، بس مازې کلیک وکړو د هغه نفر حساب موږ ته معلوم کړي. او یا هم کاته موږ ته د یو نفر ده پر دغه باندې راته ښکاره کړي، پر اکاونټ نمبر باندې هم موږ ته راښکاره کړي. فرض مثال زه غواړم چې څلورم نمبر کاته ده، نه دلته زه څلور ولیکم او انټر یې کړم، دی موږ ته هغه کاته راته پیدا کوي. نو راځو پسې موږ تاسو انتقالات لرو. البته دلته په رسیدګي او په بردګي کې یو شی چې زما د ذهن څخه وتلی و، هغه به زه درته تشریح کړم. یو څوک دې پیسې وړي یا یې راوړي، هغه تبادله غواړي. څه تبادله خو موږ تاسو وویل طریقه هغه شته طریقه ده، لکه مخکې چې موږ ویلې د تبادله. نو دلته ما څه کولی شئ چې تاسو تبادله وکړي. فرض مثال یو څوک پیسې وړي بنام کوي، څوک یې وړي فرض مثال همدغه محمد سلیم یې وړي، ښه چې وړي د 10,000 ډالر پراته دي، صحیح شو. دی وایي ماته 2,000 ډالر راکړه افزودن به لیست، او بیا وایي راته تبادله یې کړه. نو ګوره دلته چې موږ کله دا لیست ور اضافه کړي، دلته خو دا حساب راغلی نه. فرض مثال زه به د بل چا په حساب کې به دا بیا جمع کړم پیسې، د چا په حساب کې جمع کوم، د اقبال صاحب په حساب کې چې جمع کوم، در په حساب کې افغاني جمع کوم، صحیح شو. اوس په دغه کې محمد سلیم چې بیا دی زموږ څخه د ده زموږ سره ډالر پراته دي، خو دی افغاني غواړي، صحیح شو. په دغه بټن باندې به کلیک وکړو. نو دلته بیا موږ لکه څنګه چې مو دغه تبادله ویل، انشاءالله الرحمن هغه هم په یاد وي، عین هغه شکل تبادله دلته اجرا کېږي، صحیح شو. نو په دغه بټن چې مازې کلیک وکړو. ښه، راځو پسې موږ تاسو دلته انتقالات لرو. انتقالات په معنا د دې چې د یوه حساب څخه او بل حساب ته پیسې انتقالوو، صحیح شو. مثال د احمد حساب څخه زه پیسې انتقالوم د محمود وای حساب ته. ډالر چې مثال چې انتقالوو، ډالر انتقالوو یا افغاني انتقالوو، هر شي چې وي. سو ډالر انتقالوو، 2,000 ډالر انتقالوو. د چا د حساب څخه د ناصر خان د حساب څخه انتقالوو، چاته یې ورکوو، فرض مثال محب الله ته یې ورکوو، صحیح شو. لیست جزئیات کې نور شي تاسو ولیکئ، صحیح شو. نو تفصیل په تاسو پورې اړه لري، صحیح شو. انتقال د ناصر خان د حساب څخه محب الله صافي ته، صحیح ده. هر شي چې تاسو ولیکئ په تفصیل کې. کولی شئ چې موږ دوه مدرې مینټریم دغه رقم وکړو. دا ما ثبت بټن پر وو، دی به موږ ته ثبت شي. ښه، یو بل ترتیب چې موږ دلته لرو هغه چې دی فرض مثال موږ او تاسو په دې کې په صرافانو کې اکثریت صرافان د دې څخه داسې استفاده هم کوي. ستا دوه مشتریان دي، په چین کې دی، یو ګراک دی، هغه یو نفر په چین کې دی او یو نفر دلې په کندهار کې دی یا په کابل کې، دا ځای چې دی. نو د په کابل کې چې دی دغه نفر وایي زما په چین کې پیسې پکار دي. اوس هغه چین والا چې دی هغه خو تا ته پیسې درکوي، ته د چین والا سره تماس نیسئ چې وروره یو نفر دی زما مشتری دی، یا احمد یا محمود نومیږي، 15,000 ډالر یې پکار دي په چین کې. نو که ته درته ورکړې زه به دلته در څخه واخلم، ستا په حساب کې دلته ترجمه کړم. دی وایي چې ورور زه کمیشن غواړم، صحیح شو. نو دی فرض مثال 500 ډالر دی کمیشن غواړي، صحیح دی. او یو 200 ډالر هم ته خپل حساب ته جمع کوي، صحیح شو. او جمله دغه به وي 50,000 ډالره، صحیح دی. اوس ګورئ فرض مثال زه درته تشریح کوم، تاسو ورته فکر شئ. دویم ډالر. ښه، دغه څوک وایي، دی وایي قمرالدین وایي زما پیسې پکار دي په چین کې، زما د حساب څخه یې کاټ کړه، یا صحیح شو، زما د حساب څخه پیسې کاټ کړه، خو زما په چین کې پکار دي. حمزه بیا په چین کې دی، ګوره حمزه یا فرض مثال احمد نوري هر څوک چې وي دی په چین کې دی. اوس تا د دې سره د دواړو معامله در سره رسیټ کړه، خبرې سره خلاصه کړه. قمرالدین ته وایي چې سیدي ورور زه 15,000 ډالر تا ته هلته درکوم، خو 900 ډالر کمیشن راځي، ځکه په 900 ډالر کې 500 ډالر هم احمد نوري غواړي، دی په چین کې دی، خو د پیسې مو چې نور کې هلته دی ورور زه 500 ډالر کمیشن غواړم چې در انتقال کړي دي، مصرف راغلی دي.
$500 زه کمیشن غواړم یا هر څه چې ته سره خلاص کړل ته یو $200 هم ته د شرکت کمیشن پورې جمع کوي سیسو شرکت کمیشن چې پر جمع کوي برابر د کمرجن د حساب څخه به څو وځي $900 به ځنې وځي اما احمد نوري ته به وبخښئ $50,900 به د کمرجن د حساب څخه ووځي سیسو ځکه 50,000 خو هغه خپلې پیسې دي چې دلته انتقال غواړي $500 خو نو کمیشن په چین کې دغه پرسو 200 د سراپي کمیشن سو د دې حساب څخه په ټوټل 5,900 ووځي او احمد نوري ته به 50,000 جمع سي او بل به کمیشنر جمع سي او پاتې کمیشن هم د کمپنۍ حساب ته جمع سي را بس دا به ثبت کو او پر ثبت بټن باندې به کلیک وکړو نو را بس احمد نوري او کمرالدین د دواړو حساب وګور بیا هم د شرکت حساب وګورو سیسو چې زموږ شرکت ته کمیشن جمع شوی دی کنه جمع شوی د کمرالدین د حساب څخه څونه پیسې وتلې دي او د محب الله صافي وای حساب ته څونه پیسې ورجمع شوی دي اول د قمرالدین حساب وګورو سیسو د ډالر ترانزیکشن چې اوس موږ وکړو سیسو دلته به د قمرالدین کتاب را خلاص کو او یو بل کتاب د چا را خلاص کو محب صافي فکر کوم محب الله صافي بل کتاب هم د محب الله صافي در خلاص کو ډالر سیسو او یو کتاب بل د شرکت تر خلاص کو سیسو چې د شرکت څونه پیسې ورجمع شولې ګوره په یو پلای کې څو ترانزیکشن اجرا شول شه اول راځم د قمرالدین صافي کاته ګورم دلته وایي چې بردگی ګوره بردگی قمرالدین صافي به ذریعه احمد نوري سیسو دا خو د واخلې $50,000 دی درڅخه لاړلې سیسو په $50,000 کې $500 هم د څخه کمیشن وازه سو سیدی کمیشن د څخه وازه سو شه اوس راځو ګوره رسیدګي محب الله صافي ذریعه نصر خان رختفروشي موقت سیسو انتقال د نصر خان د حساب څخه محب الله صافي ته زه به پیل تو ګورم چې موږ د چا په حساب کې جمع کړی زما د یاد څخه وتی گزارش انتقالات ته براسو او ګورو چې موږ د قمرالدین د حساب څخه موږ دا انتقال کړل احمد نوري ته موږ انتقال کړی مو ولې محب الله دا کړی زه به هم دلته د احمد نوري کتاب دلته خلاص کړم ته د ډالر کتاب خلاص کړم دته په $5,200 جمع شوي په خاطر د دې چې هغه $200 خو نه کمیشن سو سری $200 هغه کمیشن سو چې دا واخستي چا دا په چین کې د نفر د $5,000 د پیسې پیل تر جمع شولې سری د قمرالدین د حساب څخه راووتل ګوره $5,000 د بردګي سو څوک د چاري حساب څخه قمرالدین سیسو او $500 هم کمیشن سو سری ښه په دې $500 کې $200 کمیشن احمد نوري واخیستل صحیح دي $200 احمد نوري کمیشن واخیستل ټوټل موږ $500 هلته کمیشن لیکلی او په دې کې موږ 200 د احمد کمیشن سو کم چې په چین کې دی ګوره دته $5,000 یو ورجمع شولې $200 هم بل ورجمع شولې اما دا وګوره دا ولې سور رنګ دی دا معنا ده چې د پیسې د نسې سلې په تر څو وخت پورې نسې سلې چې قمرالدین تاسو ته وکړي کې در چورور وکړي ما دلته پیسې په چین کې تسلیم شولې بیا دې کولای شي چې دا پیسې وباسي ګوره دا په پینډینګ حالت کې دلته ګوره معاملات نه اجرا سیسو ټوټل $50,000 معاملات نه اجرا لري یعنې دغه پیسې د نسې سلې په خاطر د دې چې دا تر اوسه پورې احمد قمرالدین چې په چین کې دغه وکیل نه درکړی چې وکیل ماته پیسې تسلیم شولې هر وخت چې دا وکیل درکړه قرار پر مثال دلته راځي دا ګوره ده د قمرالدین پیسې وي چې وکیل شولې په دا ډول مازه کلیک وکړه دا مطلب دا دی چې دا وکیل شولې بس د کار خلاص دی کولی شي چې دغه پیسې وباسي سیسو ګوره ته علامت ته صحیح علامت راکړي اوس که چېرې زه ته سټیټمنټ ریلوډ کړم ویې ګورم دغه د سره رنګ څخه به دا بېرته په عادي رنګ کې اوښتي ګوره یعنی معاملات نه اجرا اوس نه دي پاتې سیسو دی کولی شي چې د خپل پیسې وباسي ځکه چې هلته تاسو ته په چین کې وکیل درکړلی چې ورور ماته پیسې راجمع شولې ښه رابسو شرکت ته سراپي شرکت کومه ګټه وکړه سراپي و شرکت ته وګوره کمیشن د دې $200 خو موږ قمرالدین ته ورکړلی زنجیر سیسو او د هغه څخه سراپي ته $500 جمع شوي چې ټوټل سیسو سراپي کمیشن $500 ټوټل واخیستی یا په هغه کې $200 هم وبخښئ هغه نفر ته ورکړلی کوم چې په چین کې پیسې غوښتلې سیسو انشاءالله رحمان سر مو په خلاص ګوره د ټوټل $500 کمیشن و چې د ده څخه وضع سو قمرالدین څخه دا $500 راغلې وه شرکت ته راغلې په شرکت بیرته $200 چا ته ورجمع کړلې دغه ته احمد نوري ته ورجمع کړلې سیسو نو $300 د شرکت شولې ښه دا انتقالات و بس دلته موږ پرچه لرو پرچه یو څوک راځي د سراپي پرچه راوړي تاسو ته یا د بانک چک راوړي نه پرچه نمبر دلته راځي د چا په حساب کې ورجمع کوي د عبید الله صافي په حساب کې ورجمع کوي چې ډالر دي ډالر چې راوړي $100 یا $1000 دي دلته هغه کاپي راپورته کوي که چیرې عکس هغه سکن اخلي یا عکس یې اخلي ته راپورته کوي سیسو دا ثبتوي دا در په حساب کې جمع شولې اما دا پیسې نغدې نه دي سیسو
دا پیسې نغدي نه دي. اوس که چیرې زه دلته راسم د عبیدالله صافي حساب ته راسم نه دغه پیسې دې نشي ایستلی زموږ څخه صرافي څخه دې دروغ دغه پیسې نشي ایستلی تر څو چې دا چیک تاسو پاس کړی نه وي. په خاطر د دې د تا ته صرف پرچه راوړې ده اما دا پرچه تر اوسه پورې نغده سوې نه ده کیش سوې نه دي دا پیسې سیسو نو په دې خاطر باندې به دلته چیک های نه اجرا به څو پاتې وي $8000 سیسو $8000 به چیک های نه اجرا تر دې پاتې دي په خاطر د دې چې د په حساب کې خو موږ دغه چیک جمع کړي $8000 موږ جمع کړل اما تر اوسه پورې پرچه نه ده اوکې سوې نه ده کیش سوې نو را بس کچې کیش ول د چیک هاته براسو او دلته به وګورو چې مثال دا راته اوکې ګوره دا د عبیدالله صافي په حساب کې چې موږ راجمع کړي دا اوکې سول که موږ د عبیدالله صافي حساب ته راسو چیک های نه اجرا به تللي ښه نو را بس پله به موږ انتقالات وویله وه د انتقالاتو دا گزارش انتقالات وګورو پسې سیسو چې د انتقالات بخش هم پوره خلاص شي فرض مثال ته داسې حساب غواړئ چې د احمد حساب څخه سیسو د دې تاریخ تر دې تاریخ پر چې موږ کوم انتقالات کړي دي هغه ټول ماته ښکاره کړه یا د ترکیې د حساب څخه چې موږ کومې پیسې اړولې دي یا د محمد سلیم د حساب چې موږ کومې پیسې اړولې د دې تاریخ تر دې تاریخ پر ټول ماته ښکاره کړي د حمزه د حساب چې موږ کومې پیسې اړولې ټول ماته ښکاره کړي سیسو هغه په کومه کرنسي ښکاره کړي یوازې $1 ماته ښکاره کړي کوم ډالر چې موږ د حمزه د حساب څخه نورو کاتو ته اړولې ټول ماته ښکاره کړي د دې تاریخ تر دې تاریخ پورې سیسو زه بلته پر مثال ورکړم چې ماته د چا درته ښکاره کړه د عباد صافي ده د عباد صافي ډالر یوازې راته راوله سیسو دا به جوړ کړم که تاریخونه ورکړو بیا د یوازې موږ سره هغه دوه تاریخونه په مابینځ کې چې څونه اجرا سوي چې هغه راته ښکاره کړي سیسو د عباد صافي د یوازې په ډالرو کې دوه ترانزیکشن سوي دي چې هغه یو محمد سلیم ته جمع سوی دی بل ثمرګل ته جمع سوی دی یو $80,000 دی بل $7,000 دی سیسو نو تاسو کولی شئ چې په دغه ترتیب باندې نور ترانزیکشنونه هم اجرا کړئ او ریپورټونه یې وګورئ بل د موږ چیک وویلې دا پرچه مو ویله یا چیک هم ویله سیسو د بانک چیک یا پرچه هر شي چې تاسو بولئ هغه هم دغه رقم ریپورټ راکړي فرض مثال موږ دغه چیکونه راښکاره کړه چې تر دغه سوي اجرا سوي دي د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې یا ماته پر مثال د عبیدالله هغه چیکونه راښکاره کړه چې د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې ټول اجرا سوي دي یا هغه چیکونه راته ښکاره کړه چې تر اوسه پورې لا نه دي اجرا سیسو د حالت انتظار دي پر مثال پرچه راوړې ده خو هغه تر اوسه پورې نه ده اوکې سوی یا نه د اجرا سوی نه دی سیسو یا تاسو نه دي هغه پرچه تاسو نه د نغدي پیسې کړي انا دی به هغه ریپورټ موږ ته ټوله راکړي پس دلته موږ لرو مصارفات د شرکت داخلي مصارفات ټول عمومي دلته رسیږي ښه د دې لپاره تاسو کولی شئ چې یو حساب جوړ کړئ جلا حساب جوړ کړئ مدیریت مشتریان ته راځو سیسو یا ته کولی شئ چې د دخل سره یې وصل کړئ ته وایې چې زما مصارف دي عمومي ټول د دخل څخه وځي او یا هم ته وایې چې یو د دخل څخه دې نه وځي زه دلته یو کاته جوړوم مصارف دې ټول د هغه کاتې څخه منفي کېږي دغه کاتې څخه دې ټوله وځي اما سیري زه په پیسو عمر کې هغه کاتې ته بېرته پیسې وراړم زه خو د هغه قرضداره کېږم مصرف زه کوم نه خو د کاتې خو زه قرضداره کېږم سیسو بیا زه په یوه کلم باندې په هفتې په پای کې پیسې وراړم اکثریت صرافان دغه رقم کوي نو دې دپاره به راسو ته ثبت جدید ته به راسو سیسو ثبت جدید چې راغله دغه رقم یو کاته جوړوو سیسو د شرکت مصارف ګوره په نوم کې د شرکت ولیکئ خلاص کې مصارف ولیکئ سیسو دا دغه نه غواړي یوزر پاسورډ نه غواړي سیسو موجودي قبلي څونه مصارف تاسو هلته تر اوسه پورې لري که نه لري کوم چېرې مصارف درلودله خو هغه رسید کې به ورواچوي یا بورډ به ورواچوي نه مصارف لپاره پر مثال تاسې اول سر کې مو یو $15,000 دغه اکاونټ ور جمع کړي او د حساب ته مو جمع کړي دغه څخه مصارف کوئ اوس هم هغې کې یو څه پیسې پرتې دي انکره به راسي په رسید کې به ولیکئ چې $2,000 یا $2,500 پاتې دي اما که چېرته تاسې چې تاسو دغه رقم یو کاته ورته ولري او هغه اوس هم باقي وي هغه کاته ستاسو په مصارفاتو کې هغه به دلته ولیکئ یا کرنسي ورته انتخاب کړي لکه څنګه چې مشتری ته کاته جوړوي سیسو ښه زه به راسم مثال دا نوې ده زړې ترانزیکشنونه نشته دا مو جوړ کړي نو رابسو تنظیمات سیستم ته او دلته به حساب خرچ باندې به کلیک وکړو دا حساب خرچ چې کله کلیک وکړو دلته موږ ورته انتخابوو نه چې زما کاته زما مصارف چې د چیز څخه وځي اوس خو فعلا دی پر دخل باندې ولاړ دي کوم مصرف چې موږ اجرا کړو دا به عمومي د دخل څخه خپل اتومات ووځي سیسو اما زه ورته وایم چې نه دا چې ماته د شرکت د مصارفو د کاتې څخه وځي سیسو د شرکت مصارف کاته ده بس دا به نام کېږي د هفتې په پای کې به زه پیسې ور جمع کوم بېرته یا د میاشتې په پای کې چې حسابونه وکړم ښه اوس به راسم بېرته مصارفاتو ته دلته موږ یو شی لرو دلته دستبندي یا کټګوري چې موږ ځینې مصارفات یې پر کټګوري یا پر دستبندي باندې تقسیموو سیسو په هغې کې موږ دوه رنګې کټګوریانې لرو مصارف روزمره شرکت مصارف خانه ته کولی شئ چې دوه درې کټګوریانې نورې جوړې کړې دلته سیسو یا به شاید ستاسو په ډیټابیس کې بې وده نه هم نه وي ځکه دا خو اوس موږ رسولی دي یا ته کولی شئ چې فرض مثال داسې کړې چې د کارمندانو
معاشات عمومي په یوه کټګوري کې هم جوړولی سي سیسو معاشات چې کله اجرا کوي په همدغه کټګوري کې اجرا کوي یا دا رقم کولی سي سیسو د احمد د معاش کاته سیسو دا به ثبت کړو د محمود د معاش کاته د خان د معاش کاته سیسو بل فرض مثال د شرکت اخو موږ لرو روزمره مصارف اخو دا کوم نور کاتې هم تاسو جوړولی سي دې ته سیسو نو اوس به زه راسمه دلته دغه مصرفونه به زه ثبت کړم سیدي مصرف به ثبت کړو او پر مصارف راځم پر مصارفات باندې کلیک کړو دلته به ولیکم چې فرض مثال مصرف د چیز دپاره دی مثال د حمل د میاشتې معاش سیسو دلته به ولیکو چې څوارلس سوه یو یا څوارلس سوه دوه کال هر څو چې سیسو د احمد د معاش کاته ورته انتخاب کړو دلته به افغانۍ ورته انتخاب کړو مبلغ به دلته ورکړو چې فرض مثال 50,000 افغانۍ سیسو دلته به ورکړو چې د احمد د حمل د میاشتې د 1400 یو کال معاش اجرا سو تاسو کولی شئ چې دی پر مثال څه یو کارمند دی هغه تاسو ته وایي چې وایي ماته پیشکې تنخواه راکړه سیسو دا خو هغه رسید دی برای بیا دی در سره چاپی درته امضا کوي سیسو یو کارمند دی تاسو ته وایي چې وروره ماته پیشکې تنخواه راکړه ته کولی شئ مثال د 10,000 افغانۍ تنخواه ده د 2,000 افغانۍ پیشکې وړي عبارت ده په کاته کې هلته په صورت څه سیدي دا هر کوم نو مصارفات عمومي مصارفات ټول تاسو دلته درجولی شئ د پلاني د ډوډۍ د غرمې ډوډۍ مصرف د انټرنیټ مصرف د برق مصرف د بیل مصرف هغه به مازې هغه د شرکت ته روزمره مصارفاتو کې هغه رسوي سیسو یا هم د کور د مصارفو لپاره یو شي یو څه ورداشت کېږي ښه راځم اوس دلته مصارف ته راځم دلته پر دې ځای به کلیک کړو د مصارفاتو راپور موږ دلته څه وایي ښه بیا به کاته هم وګورو چې آیا هغه مصرف ځینې وتلی دي که نه ځینې وتلی که چېرې دلته راسم فرض مثال د احمد د معاش کاته چې احمد ته موږ هر څونه پیسې ورکړې د دې تاریخ د دې تاریخ پورې د یوه کال نه مکمل د معاشاتو کاته ماته راخلاصه کړه یوازې د احمد د معاش کاته سیسو دی به موږ ته یوازې د احمد معاش راښکاره کړي اوس احمد ته موږ یوازې یو معاش ورکړی دی هغه هم د حمل د میاشتې 1400 یو کال معاش مو کړی دی هغه هم په 1400 یو پنځه پراته ویشتل سیسو او جزئیات یې دا دي ته کولی شې چې فرض مثال روزمره چې موږ د شرکت مصارفات لرو د دې تاریخ تر دې تاریخ پورې ټول موږ ښکاره کړه یا کوم مصارفات چې موږ لرو په افغانۍ کې ټول موږ ښکاره کړه سیسو یا په ډالر کې لرو ټول موږ ښکاره کړه سیسو دا خو نو هر راپور چې دی پرنټ لري چاپیږي اکسل ته اوړي او پی ډي اف ته اوړي سیسو دا خو ان شاء الله الرحمن هغه بلد شان دي چې تاسو سره بلد یاست ښه د دې مصارفات مو هم سره خلاص اوس به راسې پلا به د کاته به وګورو سیسو دلته خو موږ د شرکت د مصارفات لپاره کاته جوړه کړې وه او اوس موږ مصرف هم ورسوئ وبې ګورو چې دغه مصرف د شرکت په حساب سي بنام سوي دي که نه دي بنام سوي صحیح دي دا دی ګوره د احمد د حمل د میاشت د مصرف کور د شرکت څخه وتلی دي اما ته کولی شې چې بیا ته د سپیکر وکړه چې دا د یوې میاشتې حساب ته څه وکړې قرار ته دلته پیسې ور اړې صحیح دي پیسې ور اړې ته په دغه حساب کې بنام کوې جمع کوې سیسو ښه دې ته باید انتقال وکړي نو دا پیسې خو ته د یو ځای څخه ور اړې د یو ځای څخه باید کمې سي نو دلته به راسو افغانۍ به انتخاب کړو افغانۍ به پر مثال زه انتخابوم 15,000 سیسو موږ بیلانس به 0 صحیح دی د دخل څخه یې راوړم صحیح دی د دخل څخه یې راوړم چا ته یې راوړم د شرکت د مصارفو کاتې ته یې راوړم دا به لیست دلته اضافه کړو دا به هم ثبت کړو سیسو دا چې مو کله ثبت کړي اوس که چیرې زه دلته راسم دا کاته به زه وګورم مثال داسې فکر وکړئ چې تاسو یوه میاشت کار کړی دی د یوې میاشتې پیسې مو دلته ور واړولې سیسو بهر زموږ بیلانس څو سو 0 سو په خاطر د دې چې د شرکت مصارفات چې راځي 15,000 افغانۍ مو مصرف کړي وو ټوټل 15,000 افغانۍ ما بېرته ور واړولې صحیح دی په تفصیل کې خو هلته باید ولیکو مخ تفصیل نه ولیکئ صحیح سو ځکه چې ویډیو اوږد ډېر ته چې دلته را پیسې ور اړوې دلته باید ته په دا تفصیل کې ولیکې چې د مصارفو کاتې ته واوښتلې اوس که موږ په دخل کې پیسې وتلې دي صحیح دی همالته خو راغلي دي وایي ستا د دخل څخه پر مثال دغه پیسې ولاړلې ووتلې اوس به دلته وګورم موږ د دخل څخه ور واړولې د شرکت په حساب ته صحیح دی که چېرې زه سټیټمنټ دلته را خلاص کړم دلته به موږ ته ګوره بردګي حساب دخل نقده ذریعه د شرکت مصارف صحیح دی دلته خپله تفصیل دی جوړوي که ته چېرې ورته ونه لیکې تفصیل دی خپله جوړوي مثلا واضح معلوم دي نه چې د دخل څخه دا پیسې وتلې دي د شرکت په مصرف ښه انشاءالله الرحمن په مصارفات مو هم سره خلاص شو پسې موږ حواله ارسالي لرو حواله دریافتي لرو او دلته موږ مدیریت د حوالې کې څه د هغوی مربوط راپورونه لرو او بیا نور لرو بیلانس شیټونه لرو سیسو بیلانس شیټ کور بیلانس کورو
او نایجرا حوالې لرو. د هغه څخه وروسته نو بیا موږ چینلونه جوړو صحیح سو. نو دغه په زموږ دوې ویډیوګانې پاتېږي. د دې څخه وروسته زموږ ویډیو چې ده هغه د حوالې استول او د حوالې ترلاسه کول، دغه دواړې حوالې وایو او بیا د هغه څخه وروسته نایجرا حوالې ګورو صحیح سو چې موږ څه رقم نایجرا حوالې لرو، ولې دوه رقمه لرو صحیح سو. او دغه 14 چې لیکلي دي دا په کوم اساس باندې موږ ته راغلي دي صحیح سو. او د هغه ترڅنګ په دغه ویډیو کې به انشاءالله الرحمن که چیرې ویډیو نه سره اوږده نو بیا موږ د حوالو مربوط راپورونه ټوله وایو صحیح سو په دغه ویډیو کې. بله ویډیو به ذخیره سره زموږ دا وي هغه د بیلانس شیټ، عمومي بیلانس شیټ په باره کې او دغه رقم د کمیشنونو د راپورونو په باره کې به وي. او بله ویډیو به مو د خیر سره بیا د تنظیماتو په باره کې وي چې ژبه چیرې بدلیږي، چینلونه د حوالو د څنګه جوړیږي او بیا د هغه حوالو څخه موږ د هغه چینلونو څخه څنګه موږ ته اتومات حوالې راتلای سي صحیح سو. موږ نماینګي ته څنګه یوزر ورکولی سي په ډیټابیس کې او هغوی موږ ته څه رقم حوالې کولی سي او نماینګي څنګه جوړولی سو او آنلاین آفلاین څنګه کاریږي په یو وخت کې صحیح سو. او بیک اپ څنګه اخیستلی سو او کرنسیانې چیرې اضافه کولی سو او نور یوزرونه څنګه جوړولی سو او د ډیټابیس تاریخ څنګه بدلولی سو. نو دا به زموږ انشاءالله الرحمن په راتلونکو دوه ویډیوګانې کې به وي. نور به له خیره سره د صرافي د ډیټابیس ټریډینګ به تکمیل سي پر 4 ویډیوګانو باندې انشاءالله.